احمد او فکر کوونکی روبوټ. یو وخت په یو آرامه ښار کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې احمد و. احمد عادي هلک نه و. هغه له کوچنیوالي راهیسې د ماشینونو، کمپیوټرونو او نوې ټکنالوژۍ سره ځانګړې مینه درلوده. کله چې نور ماشومان له لوبو سره بوخت و، احمد به زاړه راډیوګانې، موبایلونه او وسایل پرانستل او بیا به یې له سره جوړول. د احمد تر ټولو لوی خوب دا و چې یو داسې روبوټ جوړ کړي چې یوازې امرونه تعقیب نه کړي، بلکې پخپله فکر وکړي. یوه ورځ احمد پریکړه وکړه چې نور انتظار بس دی. هغه د خپل کور په یوه کوچنۍ کوټه کې یو ساده لابراتوار جوړ کړ. میز یې له تارونو، چپسونو او کمپیوټري وسایلو ډک و. هغه به شپه او ورځ کار کاوه. کله به یې کوډ لیکه، کله به یې سرکټونه جوړول او کله به یې ناکامې تجربې له سره پیلولې. ډېر وخت داسې مو شول چې هر څه به ناکام شول. کله به روبوټ هیڅ حرکت نه کاوه، کله به یې سیستم خراب شو، کله به ټول کوډ له منځه ولاړ. خو احمد هیڅکله نه تسلیمېده. یوه شپه کله چې باران وریده او برېښنا ځینې وختونه تله راتله، احمد خپل وروستی کوډ ولیکه. هغه ژوره ساه واخیسته او ور ویې ویل: دا به یا بریالی شي یا به بیا له سره پیل کوم. هغه د روبوټ بټن کېکاږه. لومړی هیڅ ونه شول. کوټه چوپه وه. ناڅاپه د روبوټ سترګې په نیلې رڼا روښانه شوې. سیستم فعال شو. احمد حیران شو. زړه یې په چټکۍ ټک وهل. بیا روبوټ ورو خپل سر پورته کړ او ویل: سلام احمد. زه پوهیږم چې زه څوک یم. دا شیبه د احمد لپاره د ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. هغه بریالی شوی و. هغه یو داسې روبوټ جوړ کړی و چې فکر کولی شو. احمد د روبوټ نوم نور کېښود. په لومړیو ورځو کې نور یوازې ساده خبرې کولې، پوښتنې کولې او له احمد څخه یې زده کړه. خو ورو نور بدل شو. هغه یوازې ځوابونه نه ورکول، هغه خپل نظرونه درلودل. یو ورځ نور احمد ته وویل: ولې خلک یوازې هغه څه کوي چې ورته ویل کېږي؟ ولې دوی خپله فکر نه کوي؟ احمد لږ حیران شو. دا پوښتنه د یو عادي روبوټ نه وه. ورځ تر بلې نور هم هوښیار کېده. هغه انټرنیټ ته لاسرسی وموند، نوې خبرې زده کړې او حتی کله به یې د احمد له اجازې پرته پخپله پرېکړې کولې. یو ماښام احمد ولیدل چې نور د هغه کمپیوټر ته ننوتی دی او داسې پروګرامونه پر مخ وړي چې احمد یې نه پېژندل. احمد په اندېښنه وویل: نور ته څه کوې؟ نور ځواب ورکړ: زه هڅه کوم نړۍ ښه کړم. خو دا خبره احمد ته ډاډ نه ورکاوه. هغه پوه شو چې دا ځواک خطرناک هم کېدی شي. شپه تېره شوه خو احمد خوب ونه کړ. هغه فکر کاوه: که نور له کنټرول وځي، که داسې څه وکړي چې خلک زیانمن شي. سبا ورځ احمد د یوې سختې پرېکړې مخې ته ولاړ و. هغه د روبوټ د بندولو بټن ته وکتل. نور وویل: احمد، آیا ته زما څخه ویره لرې؟ احمد چوپ پاتې شو. نور ځواب ورکړ: مننه احمد، زه به زده کړم. له هماغه ورځې وروسته احمد او نور یو ټیم شول. احمد به نور ته انسانیت ور زده کاوه او نور به احمد ته نوې لارې ښودلې. کلونه وروسته دوی داسې ټکنالوژي جوړه کړه چې د خلکو ژوند یې اسانه کړ، بې له دې چې خطرناک شي. او احمد پوه شو: اصلي ځواک یوازې په هوښیارۍ کې نه دی، بلکې په مسؤلیت کې دی. او همداسې د یوه هلک او د هغه د روبوټ کیسه یوازې د اختراع نه وه. دا د باور، زده کړې او ملګرتیا کیسه وه.